په یوه وړوکي ښکلي کلي کې یو غریب مزدور اوسېده. نوم یې رحمت و. یا الله، ته مې شاهد یې که ژوند سختم دی خو ستا په حلال رزق به راضي یم. رحمت به هره ورځ له لمر خاته مخکې پاڅېده. لومړی به یې په خپلو وړو پټیو کې کار کوو. وچه ځمکه، لږ فصل. دا ژمکه وچه ده خو هیلې مې لا ژوندي دي که نن زحمت وباسم سبا به خدای برکت راکړي. کله به چې لمر لږ جګ شو، رحمت به بیا د کلي د شتمن سړي حاجي کریم خان کار ته روان شو. د حاجي کریم خان په شنو ښکلیو پټیو کې به یې کار کولو. د حاجي کریم خان پټیو ښه حاصل ورکولو. کله به چې د حاجي کریم خان له کاره وزګار شو نو په کلي کې به چې د چا کار و هغه به یې هم کولو. لاسونه یې زخمي وو خو نیت یې پاک و او زړه یې له امانته ډک و. یوه ورځ هغه د حاجي کریم خان د زړه دیوال د رغولو کار کوو. د کار پر مهال د رحمت بیل په ځمکه ولګېده. رحمت ودرېد، حیران شو. خاوره یې ورو ورو لرې کړه. یو زوړ لوښی ښکاره شو. هغه لوښی ور پرانیست. یا الله، دا خو سره زر دي خو دا زما نه دي، د بل چا دي نه یې اخلم. حرام رزق برکت نه لري. زه غریب یم خو بې امانته نه یم. رحمت اوږده ساه واخیسته. د زړه جګړه ورسره پیل شوه خو وجدان یې بریالی شو. لوښی بیرته وتړو. د حاجي کریم خان کور ته روان شو. کله چې د حاجي کریم خان کور ته لاړو نو حاجي کریم خان ته یې وویل، حاجي صاحب، دا لوښی ما سوتا په خمکه کې وموند، پکې سره زر دي. حاجي کریم خان ورته وویل، ته پوهېږې دا څومره ارزښت لري؟ ډېرو خلکو به دا خبره پټه کړې وه. رحمت په آرام غږ وویل، که دا واخلم لاسونه به مې شتمن شي خو امانت به رانه پاتې شي او بې امانته شتمني هیڅ ارزښت نه لري. حاجي کریم خان چوپ شو. سترګې لمدې شوې. ما ډېر شتمن خلک ولیدل خو رښتینی انسان مې نن ولید. ارزښت یې ډېر دی خو امانت تر هر څه لوړ دی. بې امانته شتمني زما په نظر هیڅ برکت نه لري. نن پوهه شوه چې شتمني په سرو زرو کې نه بلکې په انسانیت کې ده. هغه رحمت ته سره زر ورکړل او ویې ویل، دا ستا حق دی او له نن نه ته زما شریک یې. رحمت شتمن شو خو تر هر څه مهمه دا وه چې د هغه عزت، امانت لا پسې لوړ شول.